زه اعلان کومه زه دغه ښار خامخا حیرانه کومه زه خامخا خپل منزل ته ځان رسومه زه خامخا د خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره یو څه نه یو څه کومه خلک به ستا د اعلان څخه هغه وخت خبر شي کله چې ته یو څه لاسته راوړې یو څه وکړې د یو څه کولو کوشش وکړې خپله کامیابي حاصله کړه او بیا د خپلې کامیابي تر څنګ خپل ژوند په ارامه سره تیر کړه د ډېرو خلکو سوچ داسې وي چې کامیابي یوازې د قسمت والا خلکو ته حاصلیږي عام خلک نه کامیابه کیږي اصلي خبره دغه ده چې په کامیابي د هیچ چا حکومت هم نه دی او نه کامیابي د چا په لاس کې ده او نه څوک په هغه باندې حکومت کولی شي او نه تا ته د نورو خلکو د فیصلو څخه پیدا کیږي ژوند د کامیابي میدان هر شخص ته خالی پرېښی دی او په دغه میدان کې داخلېدل منع دي دا هیڅ چیرې هم نه دي لیکلي هر انسان میدان ته ښکته کېدلی شي او خپل ځان پکې کامیابه کولی شي د کامیابۍ یو اصول دغه دی چې دا هیڅکله هم چاته اچانک په لاس نه ورځي د کامیابه کېدلو لپاره محنت کول غواړي او نه دغه پیسو باندې په بازار کې خرڅیږي چې څوک لاړ شي او وایخلي دغه یوازې هغه چاته په لاس ورځي چې محنت کوي چې د ژوند لویه حصه یې د کامیابۍ لپاره وقف کړې وي د علاودین څراغ یوازې په کیسو کې شته دی په یاد ولره د کامیابۍ لاره په همدغه مځکه کې موجوده ده او ته هم باید په همدغه مځکه کې ولټوې او څوک چې هغه لټوي هغه یې لاسته راوړلی شي او کامیابي په ترلاسه کولو باندې پیدا کیږي او کامیابي باید په موقع سره ترلاسه شي او موقع پیدا کیږي نه موقع جوړول غواړي او یو چا څومره ښه ویلي دي که ته چیرې موقع داسې تلاش کوې څرنګه چې د خلکو عیبونه تلاشوې نو ته به ډېر ژر کامیابه شې نو د دې لپاره د خپلې غلط فهمۍ څخه د باندې راووځه او د باندې راووځه او ویې ګوره چې د کامیابي څومره لارې تا ته انتظار کوي د کامیابي څومره موقع تا ته انتظار کوي د کامیابي څومره حالات تا ته انتظار کوي نو د باندې راووځه او ویې ګوره او ویې لټوه ترلاسه یې کړه د فکري ذات څخه د باندې راووځه او ویې ګوره چې د لمر څومره زرې انسان ته لاره ورښیي او یو چا څومره ښه ویلي دي چې د بېدېدلو ځای جوړول اسانه دي مګر د پورته کېدلو ځای جوړول ډېر سخت دي د دې لپاره خو موږ پورته کیږو خو د خپلې غلط فهمۍ د لاسه موږ د کامیابۍ انتظار په ناسته سره کوو په ناسته سره هیڅ نه کیږي او په کار کولو باندې هر څه لاسته راځي او دغه خو 100% رښتینې خبره ده چې د کامیابۍ دروازه یو دم نه خلاصیږي مګر د کامیابۍ د پیدا کولو لپاره خپله لاره پیدا کول غواړي خپله کلي پیدا کول غواړي د دغې مطلب دغه دی چې موږ باید د کامیابۍ د ترلاسه کولو لپاره په پوره توګه سره په پوره قانون سره خپل محنت او خپل کوشش وکړو او په پوره توګه سره په پوره قانون سره کار وکړو او کامیابي ترلاسه کړو نو د دې لپاره راووځه د هغه پنجرې څخه چیرې چې ته خپل ځان محفوظه حسابوې او خپل طاقت وپېژنه او دا وپېژنه چې ته څومره لوی انسان یې او کوشش شروع کړه او ویل کیږي چې کامیابي خپله ستاسو تلاش کوي او کامیابي وایي چې ما ته باید یو داسې شخص پیدا شي چې زه د هغه شمه ما ته باید یو داسې څوک پیدا شي چې د چا سره زما قدر وي هغه په رښتیا ستاسو انتظار کوي که چیرې ته په رښتیا د هغه قدر او عزت وپېژنې د کامیابۍ د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه طریقه دغه ده چې باید هر وخت بیداره اوسئ هر ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه نوی کار وکړه نوی فکر وکړه دا وه زما د نن ورځې ویډیو امید دی چې ویډیو مې خوښه شوې وي که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ زه بیا ستاسو سره میلاو شم په راتلونکي ویډیو کې